دې نه روځي ورپسې دې پرون تللی صحیح ده که نه نور داسې درپسې شو را پرېږدم دې نه ته وایې که چېرې داسې معاف شله را پرېږده څه بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو یو بله واقعه مخې ته راغل د واقعه څرنګې ده او څه شوي دي پر سکرین تاسو ته یو هلک ښکاري یو سړی ښکاري خو دا دواړه وو ملګري څنګه وو په هغې باندې به تاسو ټول ډېر زیات ښه پوهیږئ ځکه زموږ په خیبر پښتونخوا کې نن سبا دا کم حالات چې دي هغه ډېر زیات مخ په وړاندې روان دي او داسې قسمه قیسې شوي دي بیا یو رالېږېدل دي یو بل یې وژل دي بیا یو وژل دی هغه باندې پویه کومه خو پیله ته لږه کهاني ووایم چې دا څه د دې که تاسو وګورئ د ټیک ټاک ویډیو په فیسبوک چې کوم ریلز چلیږي په هغې کې دا داسې نازیبه قسمه حرکت کوي چې سړی پرې وشرمېږي چې آیا دا کوي څه لکه د دې یو عمر ته وګوره او د دې بل عمر ته وګوره په عمر کې هم ډېر زیات فرق دی او کم ملګرتیا چې د هغه جوړه کړله خو د کم د ویډیو د هر څه نه سبا ثابت ښکاري چې ملګرتیا هغه د څه باره کې د څه دپاره وه بیا داسې چل شوی دی دا کم بل هلک چې دی دې ورسره ملګرتیا ختمه کړې ده ورته ویل دي چې زه ستا سره نوره ملګرتیا نه کومه نو دا بیا مجبوره شوی دی او یا که څه شوي دي نو دا بیا آخر کار چې کوم دی ټوپک ته لاس کړی دی او دا کم هلک چې دی هغه یې وژلی دی د هغې نه پس کوم پولیسو چې دی خپل تفتیش هم شروع کړی دی او لګیا دي هغه به کېږي خو زه تاسو ته ویم چې په خپل کشرانو باندې لږ نظر وساتئ که نه بس دغه حال دی په خیبر پښتونخوا کې نن سبا که تاسو وګورئ په دې باندې پرده نه دي راچول په کار چې لکه زه پرې اوس پرده راواچوم په هره کوڅه کې دا حالات شروع دي دا هلکانو قیسې میسې نو تاسو ټولو ته یو ریکویسټ کوم که څوک نه وي خبر نو خپل بچي کم ماشومان چې دي په هغه خصوصي نظر وساتئ او د داسې خلکو نه هغه په امان کوي لکه دا کم قسمه واقعه چې نن مخې ته راغلې ده نو دغه لنډه شان ویډیو و دغه معلوماتو ما غوښته هغه زه تاسو سره شریک کړم انشاءالله بله ویډیو کې میلاویږو الله حافظ